په 19مه پیړۍ کې بولان پاس له سیند څخه د افغانستان دروازه ګڼل کېده. له دې لارې برطانوي فوز او پخواني یلغرګر افغانستان ته تللي دي. انګریز انجینرانو د غرونو په منځ کې دلته 19 د ریلوې ټونلونه جوړ کړل چې بشپړه سیمه یې بدله کړه. د بلوچستان د بولان درې په غرنیو سیمو کې جوړ شوي د اورګاډي ټنلونه د سیمې له مهمو تاریخي او مهندسي آثارو څخه ګڼل کیږي. دا ټنلونه د برطانیې د استعمار په دوره کې له 1880 لسیزې تر 1899 کال پورې د پوځي او سوداګریزې ورکړې راکړې پر مهال د اسانتیا رامنځته کولو په موخه جوړ شوي دي. د بولان ریلوې یو ډېره انټرسټینګ هسټري ده او دا انګریزانو چې کله جوړ کړ 1870 نه والې 97 پورې په دې کې 2 ریلوې ګانې دی جوړې کړې وې. یو چې کومه ده نو 1886 کې کمپلیټ شوه او هغه بیا سیلاب تباه کړه. په یو کال په سیلاب راغلی، بیا په بل کال په سیلاب راغلی. نو هغه چې ټوټلی واش شوه بیا دی دوباره دا اوس چې موږ کومه ریلوې وینو دې ته به دی مشکاف بولان ریلوې ویله انګریز په وخت کې. نو دا دی شروع کړه، دا په 1897 کې کمپلیټ شوه. دا چونکې یو د بولان پاس چې کوم دی دا شورو نه یو ډېر ریسټلیس ایریا و او دلته کې به د لوینارډو دا سچویشن د شورو نه و، دلته کې ټرایبل سیستم او دا چونکې د تجارت لاره وه د سنټرل ایشیا نه والې تر انډیا پورې. نو دې له په دې باندې به ټول په اوښانو باندې تجارت کېده او کیمل روډ و په دې کې. دا ریلوې کرښه تر بېلابېلو سیمو تېرېږي، له کوټې وروسته تر چمن پورې رسي او انګریزانو غوښتل چې تر کندهار پورې وغځوي. د سیوۍ او کوټې ترمنځ غځېدلې دغه پټلۍ د سختو غرونو او تنګو درو ترمنځ تېرېږي. د لوړو غرونو او پرله پسې سیلابونو سربیره انجینرانو په لسګونو ټنلونه او پلونه جوړ کړل چې اورګاډی په خوندي ډول تګ راتګ وکړي. دا ډېره ټارچرس ټیریټري وه چې موږ نن سوچ کوو په دې زمانه کې چې هغوی په خچرو باندې او په بیسک اکوپمنټس باندې د دې سرویس کړي دي او ټول ډبرې دي، غرونه دي، په هغې کې دغه ټنلز چې کوم کړي دي. نو دا هغه وخت یو ډېر ناشنا کار و. دا اټ شوډ هیو بین رجسټرډ ایز ونډرز آف د ورلډ چې په هغه وخت کې په 1870s کې دی دوره پریسیژن دغه استعمال کړ چې دی بالکل د ډبرو د غرونو دی ټنلز جوړ کړي دي چې په هغې کې 2 ریل ګاډي هم تېرېدی شي، یو هم پکې تېرېدی شي. په هغه وخت کې دا تېر شوي. نو که موږ سوچ کوو نو دا ډیفینیټلی یو انجینیرنګ مارول دی چې اوس 140-50 سال وشو، هغه اوسه پورې ولاړ دی، هغې کې یو خاشه فرق نه دی راغلی. بولان ریلوې هم ستراتیژیک اهمیت درلود او هم یې د سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو لپاره مهم رول لوبولی. د دې بنیادي دغه که موږ وګورو چې کوم موخه وه یا مقصد و هغه دا و چې د افغانستان له لارې چې بل یورپي ځواک لکه فرانس و روس و هغه که راځي ولې چې افغانستان یوازینی هغه ګیټ و یا هغه لاره وه چې دوی تر دې راوښتی سو او برطانوي هند چې دی هغه یې نیولی سو او هند چې و هغه په 1901 کې چې څه وخت دوی له امریکې څخه پښې راسپکې کړې پسې راواخیستل سوه. نو د برطانیې په لاس کې تر ټولو زورور یا تر ټولو د وسایلو ډک ځای چې و هغه هندوستان و. نو دغه د هندوستان د تحفظ دپاره د ژغورنې دپاره دا د 1808 څخه دوی یو کار شروع کړی چې د ستره لوبه ورته ویله ګریټ ګیم یې ورته ویلی. نو هغه ګریټ ګیم دا و چې افغانستان د یو دروازې یا د یو ګیټ په توګه باندې بندول یا هلته خپل سړی کښېنول چې د هغه خوا څخه ولې چې پر اوبو باندې د دوی قبضه وه، د اوبو له لارې پر هندوستان چا قبضه نه سوه کولی. نو د خشکي له لارې د راتګ امکان و. دا لاره نن هم فعاله ده او د مسافرو او مال وړونکو اورګاډو لپاره کارول کیږي چې د سیمې د تاریخي ارزښت ژوندی ثبوت ګڼل کیږي.
حمید الله ستوره شیرانی DW بولان بلوچستان.